او د اسلام 15 ارکان دي. دا ډېر اهم سوالونه دي. ګورئ زه تاسو ته دا وایم چې دا سوالونه ګورئ سپک مه ګڼئ، ځکه چې دا دین د بنیاد سره تعلق ساتي. ډېر بې شماره مسلمانان، او زه به دا ګمان نه کوم انشاءالله موږ سره چې کوم ناست دا به ټول تکړه ښه ګمان به کوم انشاءالله، خو بې شماره مسلمانان لا د دې نه خبر هم نه دي چې د اسلام څو ارکان دي او کم ارکان دي او اسلام وایي څه ته او څو مرتبې دي د اسلام. دا کومې مسلې چې تاسو یادوئ که نه، دا ګورئ د دین بنیادي مسلې دي. ګورئ دا کومې مسلې چې تاسو یادوئ هم په دې باندې کامیابي ده په قبر کې، ځکه چې قبر کې تپوس هم د درېو خبرو دی: دین، رب او پیغمبر په باره کې. او دا تاسو چې زده کوئ هم دقه خبرې زده کوئ. نو دا مسلې ګورئ کمزورې مه ګڼئ. چېرې دا خو اسانې مسلې دي نه، ډېرو ته دا اسانې نه دي یادې، او کېدای شي دا اسانې تا ته یادي خو صرف داسې یادې کړي او پوهه پرې نه یې. نو په دې درسونو کې به پرې پوه شي چې څه مطلب یې دی. اسلام تعریف دغه دی. ارکان یې څو دي؟ 15 دي. د ارکان به ذکر کو او بیا د هر رکن وضاحت ځان لره روان دی. صرف به ذکر کو چې ارکان کم دي. نو حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، بني الاسلام علی 5، اسلام په 5 خبرو ولاړ دی. د اسلام مثال یې د څه سره ورکړی دی؟ د خیمې سره. یو خیمه ده او خیمې ته لاندې څو ستنې دي؟ 15 ستنې دي. اولنی ستن شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ګواهي د دې خبرې ورکول په ژبه او په زړه او په اندامونو چې د عبادت حقدار یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. دا اولنی رکن دی. دویم رکن څه دی؟ و اقام الصلاه او د منځه پابندي کول. دریم رکن و ایتاء الزکا او زکات ورکول. څلورم رکن و حج البیت، حج کول. او پنځم رکن و صوم رمضان او د رمضان د میاشتې روژې نیوه. دلته خو مؤلف صرف د ارکان وشمارل تا دي، او د هر رکن تفصیلي بحث را روان دی.